دلته آوازونه خاموش نه دي. څرخونه تاویږي او د پرمختګ اور بلیږي. سرمایه بیداره ده او تولید روان ده. صنعتی انقلاب د کار، تولید او نوښتونو کور، هغه ځای چې راتلونکي جوړوي. د اقتصاد او پرمختګ محور. هرات د افغانستان لویدیځ زړه د تاریخي او کلتوري ارزښتونو له مخې نه یوازې مشهور دی بلکې د صنعتي پرمختګ په ډګر کې هم ځانګړی ځای لري. د صنعتي پارک په جوړېدو سره د هرات ښار د اقتصادي پرمختګ په لور روان شو. دلته د فابریکو، تولیدي شرکتونو او سوداګریزو تاسیساتو یوه نوې نړۍ پرانستل شوې ده. دا مستند به تاسو ته د هرات صنعتي پارک اقتصادي او صنعتي ارزښت وښیي. د فابریکو فعالیتونه، د پانګوالو تجربې، د امنیت او اسانتیاو اغیز، د تولیداتو ارزښت او د افغانستان په اقتصاد کې د دې پارک بنسټیز رول به په تفصیل سره بیان کړي. د هرات صنعتي پارک چې په 1382 کال کې د دولتي هڅو په نتیجه کې جوړ شو، د هرات ښار لپاره د صنعتي پرمختګ یوه بنسټیزه هڅه ګڼل کیږي. په پیل کې شاوخوا 260 فابریکو شتون درلود چې یوازې 160 فعاله وي. د هرات صنعتي پارک موږ هراتیان ورته وایو چې افغانستان کوچک، په دې معنی چې ټول هیوادوال په دې کې سرمایه ګذاري کړې ده او په ټول هر ولایت چې وګوري یو څوک دلته سرمایه ګذاري کړې ده او ارزښت د دې ډیر زیات دی. یعنې دا هم هرات اقتصادي قطب دی او هم ډیرې فابریکې په هرات کې شته. په هېڅ ولایت کې دومره نشته چې په هرات کې شته فابریکې. د تولید د محدودیتونو، امنیتي ستونزو او د سوداګرۍ خنډونو له امله د پارک فعالیت تر ډیره په کمه کچه پاتې و، خو د اسلامي امارت په بېسارو هڅو او پام اړولو سره د دغه صنعتي پارک د فابریکو شمیر تر 1300 پورې لوړ شوی دی. د پرمختګ د هرات اقتصاد ته نوې وده ورکړه او د تولید ارزښت یې په بېساري ډول لوړ کړی دی. پارک صنعتی هرات الحمدلله پارکی هست که گفتم میتونم قطب صنعتی افغانستان هرات است. شما دیدین ما این پارک صنعتی نه تنها در افغانستان و نداریم و بخصوص در کشورهای همسایه ما این پارک صنعتی نداریم. فکر کنم 1100 چند فابریکه در این پارک صنعتی که ما شما فعلا قرار داریم ایجاد داره. در دوران جمهوریت بالای 100 نهاد 200 از یک اونم 50% و 40% و 60% فعال بود. و این روز الحمدلله می 1100 چند فابریکی که همه از این مکمل فعال است. خوشبختانه گفتم میدونم که صدها هزار جوانای ما مصروف کار در پارک صنعتی هستند. و دیگه از این خوشبختانه هفته قبل خداوند شیخ اسلام جاس بخیر بده یک قرارداد جدید شهرک صنعتی جدید یک خوش شهرک و شهری که تقریبا در حدود 57000 یا 58000 زمینه خدمت صنعتگذارا است که دولت اشاره میگذارن و قراردادش امضا شده. خدا خواسته باشه به زودترین فرصت یک انقلاب جدید در صنعت افغانستان و در خصوص هرات. هرات د افغانستان هغه ولایت دی چې د ستراتیژیک موقعیت په لحاظ یې سوداګر هڅې کوي چې په صنعتي پارک کې سرمایه ګذاري وکړي څو د داخلي تولیداتو کچه نوره هم لوړه شي.
هرات اولا که قطب صنعتی افغانستانه. دوما امکانات برق و سهولت‌های بسیار خوبی در ولایت هرات ایجاد شده و این موقعیت استراتژیکی ولایت هرات داره که با دو کشور هم مرزه و با دو بندر که ما نزدیکی و بندر اسلام قلعه یا میتونیم بگیم اگر از مسیر دریایی محاسبه کنیم به بندر عباس و ترکمنستان ما نزدیک هستیم و هم امکانات برق در ولایت هرات بود و او خاطر ما ولایت هرات انتخاب کردیم. کله چې امنیت نه و نو سوداګر له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان ول، خو اوس چې د اسلامي امارت په هڅو ټول هیواد له بشپړ امنیت او د امن له فضا څخه برخمن دی، نو سوداګر هم خپل فعالیتونه چټک کړي دي. همیشه مشکلات امنیتی و مشکلات دولتی مواجه بودن در گذشته، ولی از زمانی که امارت اسلامی آمده رشد بیشایبه صنعت در سطح هرات ما همگی مشاهده میکنیم. از رشد قیمت زمین ها، مقدار سرمایه گذاری در سطح همین شرک صنعتی واضح نشون میده که امارت اسلامی در بخش صنعت تونسته حمایت کافی از سرمایه گذارا داشته باشه. د هرات صنعتي پارک د دغه ولایت د اقتصاد بنسټ جوړوي چې د ډېرې پراخې او منظمې ساحې درلودلو ترڅنګ پر لارو رغولو هم کار روان دی او د غیر فعالو فابریکو لپاره اسلامي امارت هر اړخیزه زمینه برابره کړې ده څو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د هرات شرک صنعتي یو ډیر غټ اقتصادي بنسټګر دی یا د ملا تیر دی د افغانستان اوس فعلا زما په نظر، په دې خاطر چې د هرات شرک صنعتي نسبت و نورو ولایتو ته الله دې وکړي چې په ټولو ولایتو کې داسې فعاله شرک صنعتي اوسي، مګر د هرات شرک صنعتي په هغه معیاري ستندردونو لکه چې کوم ما په خارج کې لیدلي تر هغه بالا دی، په کښته نه دی. اوس تاسو وینئ سړکان جوړېږي د شرک صنعتي له د امارت اسلامي په راتګ سره، او مخکې د امارت اسلامي نه د هرات شرک صنعتي پلان ګذاري سوی و، جوړ سوی و، مګر اول زما خپل شرکت 2 شرکت مې غیر فعال و، په دې خاطر چې اقتصادي مشکلات و، امنیتي مشکلات و، اما اوس فعلا الحمدلله هغه ټول له منځه تللي. هغه 2 شرکت خپله وزیر صاحب محترم وزیر صاحب د تجارت دلته راغی، زموږ څخه پوښتنه وکړه چې ستاسې دا 2 شرکته ولې تعطیل دي په حساب، ولې رخصت دي، ولې کار، ولې فعالیت نه لري. نو هر هغه چالش چې ستاسې مخته دی موږ هغه د لرې کولو دپاره راغلي یو. نو الحمدلله د دوی په همکارۍ سره مو هغه چالشونه لرې کړه، اوس د فعالیت ژمنه موږ ورکړې او فعاله کړې مو دي انشاءالله. دغه صنعتي پارک یوازې د هرات ولایت لپاره نه بلکې د ټول افغانستان لپاره د اقتصادي پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي او په زورګونو هیوادوال د دغه صنعتي پارک په فابریکو کې په کارونو بوخت دي. د هرات شرک صنعتي ډېر ښه رول لري د افغانستان په اقتصاد کې. اول کې دا تاسې ولیدل چې موږ ته دغه اصطلاح ده وایي د انسان لاس ګل ده، رښتیا هم د انسان لاس ګل دی، دا د انسانانو د لاس جوړه وه د الله پاک په توفیق سره. اوس نن ډېر ښه فعالیت دلته په زرګونو زموږ ټول هموطنان پر کار دي، او دغه هر سړی چې مثلا یوې کورنۍ 4 کسه اوسي ماشاءالله په زرهاو په شلو زرو تقریبا کار روان دی دلته. دا خورا مهم دی، له امنیتي چاپیریال پرته هیڅ پانګوال جرأت نه درلود چې خپلې پانګې دلته ولګوي، خو اوس په ډاډ سره پانګوال خپل تولید ته وده ورکوي او نویو پانګوالو ته هم د اسلامي امارت په بېدریغه هڅو هر اړخیزه زمینه برابره شوې ده. در بخش مالیات، در بخش حساب سهولت‌هایی که امارت اسلامی برای سرمایه گذاران جدید به افغانستان گذاشته نشان دهنده اینه که سرمایه گذار راغب میشه بیای به سرمایه گذاری. مثلا از معافیت‌های مالیاتی که الان در نظر گرفته شده، در کنار از او به سهولت‌ها برای صدور جواز برای سرمایه گذاران خارجی یا برای سرمایه گذاران افغانی که عودت میکنن پس به کشور، واردات و صادرات معاف از مالیات. ما همه میتونیم مثلا برای صادرات به کشورهای دیگه به راحتی اقدام کنیم چون هیچ گونه به حساب گمرکی و تکسی وجود نداره. اکثر کشورها به خاطر رشد صنعت افغانستان گمرکات حذف کردن در محصولات افغانستان. خو بدبختانه ووایو چې د جمهوریت په آخر کې
خلک ټوله فابریکې پرېښودل، کار نه کېدی، امنیت نه و. هر څوک چې ته فابریکې ته هغه به د یو خطر سره مخ و. نو ډېرې فابریکې بیا سقوط سوه چې موږ ویلی سو چې په آخري شپو کې تقریبا 150 فابریکې ډېر په ضعیف حالات کې تولیدېدلو شو. مځکې توزیع سوي وه، خلکو دیوالونه جوړ کړي وه، انګړونه جوړ سوي وه، خو فعالیت نه و. هر یو ګام په صداقت په هر لوري پرمختګ، هر یو ګام په صداقت زر کلن دي شي الله نازولی عمارت، زر کلن دي شي الله نازولی عمارت. ارادې د تجارت فابریکې دي د صنعت، زر کلن دي شي الله نازولی عمارت، زر کلن دي شي الله نازولی عمارت. د فابریکو فعالیتونه پراخ دي. دلته د خوراکي توکو فابریکې، نساجي، ساختماني موادو، فلزي تولیدات او د برقي وسایلو فابریکې شتون لري. هره فابریکه د ځانګړو تولیداتو له لارې د داخلي بازار اړتیاوې پوره کوي او ځینې د صادراتو لپاره هم تولیدات برابروي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور چټک پر مخ روان دی. انشالله ما در آینده شاهد خواهیم بود که از خیلی بخش‌های مختلف در سطح افغانستان خودکفا خواهیم شد. ما همیال در بخش تولید انرژی برای صنعت سرمایه‌گذاران عظیمی در صف داریم که میتونم بیام در این بخش برای صنعتکار انرژی فراهم کنند. در کنار از در بخش تولیدات مواد غذایی در هر عرصه در بخش ذوب آلومینیوم همیال ما نزدیک به خودکفایی رسیدیم. در بخش خود ما خود ذوب نورد آلومینیوم امسال بالای چندین کارخانه در سطح هرات و در سطح افغانستان افتتاح شده. نشان دهنده از اینه که مردم شرایط مساعد می‌بینن برای سرمایه‌گذاری در سطح افغانستان و در آینده حتما باعث رشد اقتصادی کشور ما. او زموږ فابریکې چې دي هر هغه شی چې تاسو فکر وکړئ تولید لرو. د درملو نیولې، د سیخ ګل نیولې، د بسکوټو، کیکو، د پنبې پروسسو، د غوړو پروسسو، دا ټول شی دلته جوړېږي. په دغه صنعتي پارک کې داسې فابریکې هم شته چې په کور دننه د ګول، سیخ، ګاډر او نورو فلزي اړتیاوو تشه ډکه کړې ده. بیل ګاډر کې هر 12 ساعته کاري وخت کې د فعلا شرایطو باندې تقریبا 180 تر 200 ټنه پورې تولید لرو. په شمول د 100 کسه کارمندان پکې کار کوي په میل ګاډر کې. همدا راز میل سیخ چې تاسو خپله ولیدل تقریبا د 80 تر 100 کسه پورې کار کوي. افغانستان هغه هیواد وو چې د بې باوره او کاپي شوو درملو وارداتو له کبله هیوادوالو خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته په ډیر زجر او سختۍ وړل. خو الحمدلله په دغه صنعتي پارک کې د درملو داسې تولیدي فابریکې شتون لري چې په نړیوالو سټنډردونو درمل تولیدوي. الحمدلله با افتخار دوایی که در کارخانه دواسازی تولید میشه با افتخار نسبت به تمام دواهای وارداتی نه تنها کشورهای همسایه بلکه کشورهای اروپایی در سطح رقابتی بسیار خوبی قرار داره و الحمدلله با بیترین و بالاترین کیفیت و شکر خدا طبق استانداردهای جهانی و بین المللی تولید میشه که میتونیم نام ببریم از اینکه ما استاندارد GMP داریم الحمدلله و ایزوار کسب کردیم و این برای ملت افغانستان یک افتخار بزرگه که الحمدلله اقلامی کالا در داخل افغانستان تولید میشه بسیار بسیار با کیفیت‌تر و با بالاتر نسبت به اقلام وارداتی که در بیرون از افغانستان تولید میشه.
په دې وروستیو کې د دغو فابریکو د لا ښه پرمختګ او ځان بسیاینې په موخه اسلامي امارت له پاکستان څخه د درملو په وارداتو بندیز ولګوو څو ګران هیواد د خپلو تولیداتو له کبله په پښو ودرېږي او د نورو هیوادونو له احتیاجۍ خلاص شي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیڅ چاته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. یو څه چې په لیدو یې د هر انسان د هیلو ډیوې مړې کېدې خو اوس بیرته د امیدونو نوی فصل غوړېدلی او هغه دا چې پخوا به زړې وسپنې له هېواد څخه بهر پاکستان ته صادرېدلې. نن د هرات په صنعتي پارک کې د دغو زړو وسپنو د ویلې کولو لپاره داسې فابریکې شتون لري چې ټولې زړې وسپنې رانیسي، همدلته ویلې کېږي او بهر ته د وړو مخه ډب شوې ده. ظرفیت ما الحمدلله في الغوك شمال یک خط تولید ما سفیگول مرگید هست و یک خط هم تیراهن یا گادر ما تولید میکنه و یک بخش ما یک ساب داریم که از این اسکریب یا غرازای کونکی قبلا پاکستان میرفته دوران جمهوریت در دوران الحمدلله که مراد آمد یا را بند ساخته نمیره پاکستان و از همین ضایعات ما الحمدلله خود ما جذاب میکنیم و از شمش درست میکنیم، از شمش الحمدلله گادر تولید میکنیم، سیخ تولید میکنیم و این گادری که سیخ ما تولید میکنیم در منطقه باز هم میگم که بی‌نظیر است. فکر این سیخ ما تولید میکنیم بالاتر از ایران و پاکستان و ازبکستان و تاجیکستان است. افغانستان د صنعتي انقلاب په دورشل کې د هرات په صنعتي پارک کې بېشمیره تولید روان دی چې د هېواد داخلي اړتیاوې پوره کوي او له هېواد څخه د باندې نورو هېوادونو ته هم صادریږي. تولیدات محصولات ریختگیری از قبیل دیگای چودنی، دیگه لوازم اجاقباز، انواع مختلف نیازمندی های مشتری ها در سطح افغانستان و حتی در منطقه و حتی جهان به رفع میکنه. په ځانګړي ډول افغانستان د فلزاتو، المونیم او چودني سامانالاتو د تولید په برخه کې پر ځان بسیا شوی دی او د خپلو اړتیاوو پوره کولو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم صادریږي. شرکت ما یک نمونه از شرکت های خودکفا در سطح افغانستان. ما تمام محصولاتی که تولید میکنیم در افغانستان کاملا میشه گفت خودکفاییم. ما الحمدلله برای فی الحال در فلزات خودکفا هستیم. نه تنها خودکفا هستیم که بیشتر از حال فکر کنیم ما الحمدلله در سطح افغانستان 42 یا 43 فابریکه ذوب یا تولیدی میرکرد و گادر و چینل و ایگلارنگ تایرن ما در افغانستان داریم و اگر خدا خواسته به امید وارد در پیش بار ما شاهد از این هستیم انشاءالله تا خط رسونه شاید در فدایی باید 5 یا 6 فابریکه دیگه هم تازه افتتاح شده فلال کارای شونه و در زین به امید خواهیم با دیگه ولایت د هرات صنعتي پارک د فابریکو کاریګر خوښي څرګندوي چې په خپل هیواد کې د هیواد د آبادۍ لپاره کار کوي، حلاله روزي خپلې کورنۍ ته وړي او له سوداګرو منندوی دي چې په خپل کور کې سرمایه ګذاري کړي او هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده. سر احساس خرسندی و خوشحالی داریم که در وطن خود آمدیم و کار میکنیم. سر جای خوشحالی است برای ما. هم خودمون باشیم هم خرای میباشد رفقایم باشیم ما خوشحال هستیم دوکان خوب کار میکنیم. بسیاری مردم هرچی کار کنیم زحمت وید و قاعده اثرگذار نیست. کم باشد زیادتر باشد یعنی که برای ما بهتر است، گوش ما آرام است، امنیت است و خاطر هستیم.
و من افتخار میکنم به همچون کسایی که در عرصه تجارت پا میگذارند و مردم را از بدبختی و رنج و فلاکت و اینا نجات میدن. من تشکری خاص دارم از اینا، از تمام تجاران کشور تشکری خاص دارم که اینا زحمت میکشن برای ما. ما چند نفر چند صد نفر تقریبا ما به اینجا کار میکنیم و معیشت فامیل ما از اینجا برآورده میشه. من تشکری از تمام کسایی که کارخانه دارن، کسایی که تجارت میکنن، از تشکری دارم به نمایندگی از مردم خود، به نمایندگی از مردم قریب و رنج کشیده خود از اینا تشکری میکنم. ما خیلی خوشحال هستیم که انشالله همینطور فابریکایی باشه کار کنه، هموطنای ما، شخصا خود ما، دوستا و رفیقا کار کنه دیگه. اقتصادي بنسټ راتلونکی ښېرازه دی ځکه چې افغان د زحمتونو او قربانیو ویاړلی نوم نو د همدې ولس کسبکاران، کاریګر او سوداګر به د هېواد د ځان بسیاینې لپاره خپلې بېدریغه هڅې نه سپموي. د افغانستان راتلونکی زما په نظر یعنی زما په اند د افغانستان خلک ډېر یو زیارکشه خلک دي. په دې خاطر چې تاسې ګورئ په ایران، ترکیه یا حتی اروپا کې د افغانستان خلک کوم کسب یا کوم صنعتي کار یا کوم هغه کسب کاري چې دی هغه د افغانانو په لاس کې ده. موږ تاسې ولیدل دغه اوس مهاجرین د ایران نه راغله. حتی زما څو ایراني سیالان ملګري راته زنګونه وایي چې د تاسې د افغانانو د مهاجرینو په تګ سره زموږ کار ودرېدی. د منفي اړخ که لري مثبت اړخونه یې ډېر دي. په دې خاطر اوس په افغانستان کې یعنې هغه کسبکاران شته چې دلته راسي دا کار مخته یوسي. هغه کاریګر او کسبکاران چې په نورو هیوادونو کې د خپلو زحمتونو خولې تویولې او ناچیز مزد یې ترلاسه کوو نن د خوښۍ اظهار کوي چې خپل هیواد ته راستانه شوي او خپلو خلکو ته د خدمت جوګه ګرځېدلي دي. این مسلک رو در ایران یاد گرفتم. در ایران یاد گرفتم، باز آمدیم در افغانستان، شرکت های افغانستان که قالین شروع شد، ما آمدیم در اینجا در این فابریکه حال کار خود ما آدم در این فابریکه 9 سال میشه اینجا کار میکنم. موږ هر هغه افغان چې مهاجر وسي راسي موږ د خپل د ملت سره دا قول کړی او وعده مو ورکړې ده چې موږ دا پر کار نیسو. د هرات صنعتي پارک هر تولید د ځان بسیاینې تر کچې رسېدلی او د نوي صنعتي پارک د جوړېدلو لپاره هم د سوداګرو د هیلو غوټۍ غوړېدلې دي. د نوي صنعتي پارک په جوړولو سره به په څو کلونو کې هېواد ته د وارداتو کچه بې مخینې راټیټه شي او نور به په یو لوی صادروونکي هېواد بدل شي. ما انشاءالله الرحمن به یار خداوند گفته روایتون میدم فراوان ما تقریبا در می پارک‌های صنعتی 100 چند نوع کالا جنس ما خود ما تولید میکنیم. هر بخشی که تولید میکنیم ما الحمدلله با خود کفایی خود رسیدیم و همین بعدم پوشش میکنیم خدا با انشاءالله هر چیزی تری شرکتی توزیع شدن امکان داریم متواقع کالا و یا جنسی که در افغانستان نیاز است که از بیرون او را انشاءالله اینجا تامین میشه. اگر همین قسمی که فی الحال ادامه داره پشتیبانی و همبستگی تاجرها و دولت با هم همکار هستن بسیار هم تو پیوندی بسیار که خود با هم نزدیک کنن که به می ادامه و خیر بدیم. بزرگان اینجا تقامی که میبینین اگر از ما و صنعتکارا و از تاجرای ملی حمایت بکنن انشاءالله گفته میدونم که 5 سال دیگه ها بعد ما شاید که یک کف گفته میدونم که واردات ما بسیار شاید به صفر اگر نه بسیار 1% پایین میرسه. به خدا خواسته باشه ما باید یکی از کشورهای صادر کننده در منطقه باشیم. د نورو تولیداتو د ځان بسیاینې ترڅنګ د درملو په برخه کې هم ګړندۍ هڅې روانې دي. امیدونه څرک وهي چې نور به له دې اسارت څخه هم دا هېواد د تل لپاره په خپل داخلي تولید وژغورل شي. تمام سعی تلاش ما اینه که انشالله تعالی افغانستان روزی بشه که دیگه حتی یک قلم دوارم از بیرون از افغانستان وارد کشور نشه و اگر به همین سرعت و با همین انگیزی که حالی هست و با همین امکاناتی که دولت امارت اسلامی فراهم نمیدند
انشالله ما قول میدیم که در طی 10 الی 15 سال آینده ما تقریبا 80% دوای افغانستان به خودکفایی برسه و یعنی نیازی نباشه. الحمدلله جدا از اقلام که ابتدایی بود و تولید میشد قبلا، حال اقلام بسیار تخصصی تری که شامل خطوط تزریقاتی که یکی از مهمترین و اساسترین و نیاز مبرم جامعه ما هسته، الحمدلله افغانستان امروز به او خط برسیده، به اون مرحله برسیده که اکثر اقلام خود تا به می فعل حال که ما و شما صحبت میکنیم تقریبا 217 قلم دوا در داخل خود افغانستان تولید میشه و یک تارگت گذاشته شده که انشالله در 3 سال آینده این 217 قلم برسه به 1000 قلم دوا و این 1000 قلم دوا یک خبر بسیار خوشیه برای ملت ما و برای دکتر صاحبا و کل ملت شریف افغانستان که انشالله تعالی ما از این لحاظ تا حد ممکن به خودکفایی انشالله تعالی نزدیکیم و میرسیم انشالله به سالیان نزدیک انشالله تعالی. د هرات په صنعتي پارک کې ټولو ستونزو ته وخت په وخت رسیدنه کیږي. د بې برقۍ ستونزه یې له منځه تللې او سوداګر هم د خوښۍ اظهار کوي چې د کارخونو د تولید څرخ یې تاویږي. موږ یو کال در مخه موږ د فابریکه بنیاد کښېښوی، سرمایه‌ګذاري مو پر ده مځکه شروع وکړه. موږ په هرات صنعتي پارک چې دی درجه یک صنعتي پارک دی په دم څو چې برق لري او موږ په تولید سراسر افغانستان ته ورکولی سو. جنس که ما از خارج میاره قبلا خب به طور کل مجموع کل جنس از خارج از چین میآمد. فعلا الحمدلله که دیدین شما دستگاه پریس و سرمایه زیادتری که میخواین فریم متسکل شاسی به حساب تن سکل همینجا تولید میشه که به چشم سر ما شما دیدین انشالله که اینا فعال میشه. قسمت شاسی کلا همینجا ماشی میکنیم، همینجا تولید میکنیم و با کیفیت عالی هم هست انشالله. په دې 4 کاله کې د هرات والي ته وزیر صنعت تجارت دا ټول موږ ته داسې همغږي خلک دي چې موږ ورته وایو هغه کار هغه کار کوي. یعنې موږ به ډېر معمولي خبره وزیر یا والي ته وایو هغه زموږ کار ژر کوي. نو په دغه اساس چې امنیت هم و، حمایت د امارت د خوا کلک حمایت هم و، نو رشد یې کړی دی او داسې زه تاسو ته دا وعده در کوم چې تاسو په بل سفر کې که 2 میاشتې پس هم اوسئ حداقل دغه نوې مځکې چې توزیع کېږي 100 تا 1.5 فابریکې نورې هم زیاتې شي. دغه صنعتي پارک په دې وروستیو 4 کلونو کې بې ساری پرمختګ کړی او هغه لوی فابریکې چې پخوا یې د خپل تولید لپاره پراخ ځایونه نه درلودل اوس څو خطه شوي دي. یو شی اکثر هغه فابریکې 1.5 فابریکې چې وه هغو که 15 خطه د تولید د نوښت اوس هغه 20 خطه لري، نه 2 ولري یا 2 4 ولري، 20 خطه لري. د هرات صنعتي پارک د ځمکو او نمرو ارزښت چې پخوا په زرونو ډالر وو اوس یې ارزښت لکونو ډالرو ته پورته شوی او اهمیت یې لا ډیر شوی دی. او بل شی چې ډیر مهمه سوی دی په صنعتي پارک کې په آخري شپو کې یو 2.5 جریبه مځکه $50,000 ته 15,000 خرڅېدل. اوس داسې نمرې شته چې هلته په $15,00,000 ته $8,00,000 خرڅ شي یوه نمره. نو دا دغه یو ډیر مهم رشد دی. او بل هغه شان چې موږ تاسو پوهېږو افغانان ټول او دې ته متوجه دي. وخت چې امارات راغی او خلکو ویل چې دا پیسه او دا ډیر به بې ارزښته سي افغاني پیسې، یعنې موږ تاسو ته 128 روپۍ $1 دغه کېدی نه معاملې به خلکو ویل چې دا 2.5 ته رسي. هغه دوی داسې کنټرول کوي چې اوس په 8 لا هم ورځ په ورځ ښه ته راځي. دا یو هغه عاملونه دي چې خلک سرمایه ګذاري کوي. سابق خلکو ډالر ساتي خپل په کور کې، تومان یې ساتي، کلدر یې ساتل، اوس افغاني یې ساتي. اوس هېڅوک خارجي پیسې نه ساتي، افغاني یې ساتي. ولې د افغاني ارزښت ورځ تر بله ډېر شو. پخوا به د معدنونو استخراج نورو بهرنیو کمپنیو ته په قرارداد ورکول کېدل، خو اوس داسې وخت را رسېدلی چې خپلو ملي سوداګرو ورته ټټر وهلی او د اوسپنې د معدنونو استخراج د اسلامي امارت په ملاتړ او هڅو روان دی.
ما فعلا خوشبختانه یک مقام برای ما بزرگان امارات اسلامی یکی از معادن در اختیار ما گذاشتن، برای ما قراردادش دادن. ما برای از یا تعهد داریم که از 0 الی 100 کشور در اختیار ما گذاشتن. انشاءالله سر از ما کار روان است. تیم مهندسی اینری ما کار میکنه. برای خداوند پس زودترین فرصت شاید گفته میدن شاید 1 سال نه حتی 2 سال ما بخیر و ما استخراج آهن برسیم دست پیدا کنیم. د هرات په صنعتي پارک کې د پانګونې لپاره امنیت، د کار ځواک او د اسانتیاو موجودیت د تولید په پراختیا کې لوی او مهم رول لري. د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په دې 4 کلونو کې د سوداګرو او صنعتکارانو لپاره داسې امنیت ټینګ شوی چې ساره یې په نورو هیوادونو کې نه لیدل کیږي، ځکه خو سوداګر د امن د خوښۍ اظهار کوي. ما الحمدلله در حکومت قبلی خود در واقعیت امنیت نداشت تا چه صنعتکار امنیت نداشتی. خب به همه گویده است. از اون وقتی که الحمدلله امارات اسلامی آمده خصوصا برای تاجر و صنعتکار خیلی خوب است. ما الحمدلله امنیتی که داریم گفتم میتونم که امنیت امارات شاید در جهان الحمدلله بی‌نظیر است. خصوصا طبقه صنعتکار ما تولید ما دولت ما حمایت کرده، حمایت میکنه. ما فکر کنیم در این اجرام ما قرار دادیم از ما اگر همه روزانه وقتی یک مراتب سری بزنن از بزرگای محلی حکومت هرات میگن چه خدمت کنیم، چیز مشکل از کارتون یا نیست. و الحمدلله تا به این روز به کدام مشکل مواجه نشدیم. اگر خدای نپذیر کدام مشکل سطحی هم که اگر فمارخ بهتر ایجاد شد که یک تلفن میکنیم به مرگانای محلش، اما که الحمدلله میدادن به حکومت ما مشکل ما را رفع میکنن. ما از حکومت خوش هستیم الحمدلله. بستر سرمایه گذاری باز است دیگه، به ما الحمدلله چیز مشکلی نیست. که امارت اسلامی و دولت تغییرات آمد، امنیت خوبی به افغانستان آمد و این امنیت خوب باعث شد که ما علاقمند شیم به سرمایه گذاری در اصلاح صنعت دواسازی در افغانستان. پارک‌های صنعتی خوب هم شما میفهمید که الحمدلله فعلا از سابق خیلی یعنی هر سال رو به پیشرفت بوده. ما اول که اینجا آمدیم شاید 17 سال 18 سال جلوتر خوب کمتر بود دیگه. بعد زیاد شد که اول که بودیم بین همین جاده ها تقریبا رفت آمد بر مکان مشکل بود دیگه. شد که حالا اصلا مثل شهر بری کلا رفت آمد مردم زیاده، تعداد کارگر از سابق هم که خیلی بیشتره و خب هر چقدر هم کار باشه اندازه خوب مسئولیت هم بیشتر میشه. یعنی کار تلاش عبادت نه جزء پیشرفت زندگی آدم میشه. اگر به همین قسمت همه چی کنین بسا با هم همکاری داشته باشن، همه شرکت ها مجبور نمیشه مردم رو به خارج برند به دنبال کار به خاطر پیدا کردن لقمه نون. و از طرفی هم وطن و همین زحمت و تلاش پیشرفت میکنه و انشالله که به همه قسمت ها بتونیم شاید به شگفتگی باشیم. ذات مواد غذایی کلا از چی بوده؟ از کشور همسایه میموده، مخصوص از ایران. همین چند وقت امارت اسلامی آمده گمرکات بالا برده. فعلا تقریبا 90-95% تولیدات داخل افغانستانه. یک 10% ما تولیدات داریم. یک 20% کارکنندگی کلا فعلا از بیرون از افغانستان مواد غذایی نمیآید. همینجا تولیدات میشه و فعلا هم اکثر کارخونه به شمول ما کوشش میکنه بالا کیفیت و با کیفیت ما رقابت کنیم. هر کارخانه کوشش میکنه که کیفیت رو بالاتر رو بریم که کسی به این نیاز نداشته باشه که به دنبال مواد غذایی خارجی بگرده یا ایرانی یا ترکی بگرده. د امارات د 4 کلونو په فعالیت سره د فابریکو شمیر د 160 څخه تر 1300 پورې لوړ شوی چې د اقتصادي ودې یو بېساری مثال دی. د پانګوالو خوښي په دې کې ده چې دلته د تولید اسانتیاوې او د سوداګرۍ شرایط برابر شوي دي. او تاسو ته به زه داسې یو مثال درکړم د افغانستان د چټک پرمختګ دپاره. په دې اشاره کې صنعتي کې 300 فعاله فابریکې وې چې هغه به یا یو ماشین درلود یا به 2 ماشین درلود. نن الحمدلله د وطاق صنایع و معدن د امین صاحب په امر سره 1300 فابریکې فعاله دي. په دې 4 کاله کې 1300 فابریکو ته که د امر رسیږي یعنې ډېر چټک پرمختګ کوي. حتی په شارک صنعتي د هرات کې اوس فعلا د انګر دپاره مځکه نسته. دوی 5م فاز افتتاح کوي امارت اسلامي
کمبود یې وکړ. اوس یې هلته زموږ ته تقریبا 46,000 جریب ځمکه نوره اختصاص کړې ده چې دا به شارک صنعتي جوړېږي. یعنې دا په دې معنا چې په 100 کالو کې یو شارک صنعتي ډک نه سو، په 4 کالو کې هغه ته ځمکه نه پیدا کېږي چې انګار پکښې ووایي. نو دا ډېر چټک پرمختګ دی. ما قبل از 4 سال قبل اگر صحبت کنیم در شرک صنعتی ایراد حدود 200-220 کارخانه فعال داشتیم، اما امروز با افتخار تقریبا 1200 تا کارخانه فعال داریم و ما نه تنها که فاز 4 شرک صنعتی ولایت ایراد کار میکنه و عملا کاری شروع شده که فاز 5 شرک صنعتی ولایت ایراد هم فعال شده و چندین شرک صنعتی دیگر هم دولت امارت اسلامی و ریاست صنعت و تجارت و اتاق صنعت افغانستان و اتاق صنعت ایراد با زحماتی که کشیدن بسیار با سرعت بالا الحمدلله ایجاد شده و این یک خبر بسیار خوبیه و این باعث شده که امروز هزاران نفر در زون جنوب غرب در این شرک صنعتی امرار معاش میکنن و این بسیار امیدوار کننده و بیشک زحمات بزرگوارا و خود وزیر صاحبا و بزرگانی که در امارت اسلامی بودن 100% تاثیرگذار بوده و امروز ما حاصل زحمات از اونا رو میبینیم که الحمدلله به خوبی شما مشاهده میکنیم که یک خبر خیلی خوبیه که 1200 تا کارخانه فعال از خرد و بزرگ ما فعلا در شرک صنعتی ولایت ایراد داره. د هرات صنعتي پارک اقتصادي اهمیت بېساری دی. تولیدات یې د داخلي مصرف اړتیاوې پوره کوي، د صادراتو له لارې بهرنی عواید زیاتوي او د کار فرصتونه رامنځته کوي. نو هیوادوالو ته هم بویه چې له خپل باکیفیته او د باور وړ تولید څخه ګټه واخلي څو د پردیو پر تولید تکیه کمه شي. لطفاً از تولیدات داخلی کشور خود استفاده کنند و همه محصولاتی که در داخل افغانستان تولید میشه الحمدلله بسیار با کیفیت و با استانداردهای جهانی تولید میشه. امروزه افغانستان 20 سال قبل یا 10 سال قبل نیسته و تاجرامو الحمدلله به این نتیجه رسیدن که اگر محصولی تولید میشه محصول بسیار خوب تولید بشه و مردم ما الحمدلله محصولات بسیار خوبی حال در دست ما قرار داره که میتونیم بگیم که ما چی در بخش نوشیدنی با مواد غذایی، مواد خوراکی و دوا الحمدلله با بیترین کیفیت تولیدات داریم در داخل افغانستان و خواهش اینه که مردم ما تا جای ممکن از تولیدات داخلی کشور عزیز خود استفاده کنند. تولیدات داخلی چند جنبه مثبت داره. یکی که سرمایه ما از افغانستان نمیره، دوم هم تمام همینجا با کار میشه، نیاز نداره که برای کشور خارجی دنبال کار، و سوم ویزی که نیاز به این نیست که یک روز مرز بسته باشه مردم اینجا محتاج باشه، روز دیگه یک کشور مرد چی میکنه وارد صادرات خود بند میکنه، این مشکلات حل شده شکر. و تولیدات داخلی هر چی زیادتر شه همین ملت همین بچهای وطن اولاد این وطن از اینجا کار میکنه، همینجا معاش خود پیدا میکنه و از اینجا خرج خانواده خود پیدا میکنه. د ژوند د سختیو د فصل لمنه ټوله شوې ده. پخوانۍ ستونزې او کړاوونه پای ته رسیدلي. اوس فرصت ده چې ځوانان مو له کډوالۍ او بېکورۍ ځانونه وژغوري، خپل هیواد ته راوګرځي او د آبادۍ لپاره اوږه په اوږه کار او زیار وګالل شي. افغان بچینه مې دا خواهش دی چې راسې په خپل وطن کې خیر سخته وه، اوس سخته نه ده، سخته وه مخکې، اوس سخته نه، د امنیت سته، هر شی سته، د کار زمینه سته ورورم. پیام من برای هر افغان که دیرو از افغانستان هستن، سالهای قبل رفتن یا بعد از تغییرات حکومت جمهوری که رفت و امارات اسلامی آمد رفتن در بیرون هستن. من خودم یکی از شخصیای از جمله کسایی بودم که وقتی جمهوریت رفت و من هم رفتم در بیرون خارج بودم. پس تا آمدن امارات الحمدلله پس دوباره آمدم، احسان خداوند بستر سرمایه گذاری الحمدلله باز است، از طریق دولت با قاطعیت دفاع میکنه. صدای من سر هر تاجر و هر فرد افغانی که هست بین در افغانستان دست با هم بتیم وطن باید ما شما بسازیم، وطن به ما شما نیاز داره. یه را بگوین که برادر کن کشورهای بیرونی به ما میسازن نمیسازن. اگر میساق دمی 40 سال ما شما با آتش جنگ سوختیم میساق، اما متاسفانه ای که نساق با شما در اثر جور کردن. فعلا الحمدلله بستر سرمایه گذاری باز است، بیاین سرمایه گذاری بکنید در هر بخش
اینجوری نیست که بیاید شما یک فابریک بزرگ را بسازه. میتونین بزرگ و اگر نمیتونین حداقل یک فابریک کوچیک بسازین. 5 تا افغان ما شون که با آقا میرن کپ میشن، به شورای بیگانه میرن تحقیق دعوی میشن، بیم بهتر در افغانستان سرمایه گذاری بکنه. الحمدلله عزت هم اینجا است، کارم هست. با کلی را براتون به صراحت میگم سودی که الحمدلله بزنس تجارت و صنعتی که در افغانستان است تا شورای بیرونی برابر نیست. به سرمایه گذاری بکنیم وقت کار است در افغانستان. هموطنواله کولی شي راسي پانګونه وکړي، که په صنعت کې، که په شفاخانهداري کې، که په برق کې، که په سړکسازي کې، که په اپارتماني کې، په هر بخش کې کولی شي په افغانستان کې اوسي. دا یو فرصت پیدا سوی دی چې هم دولت امارت اسلامي همکاري کوي، هم ملت آماده دا دی چې جذبیت سرمایې ته آماده دی. موږ ته فرصتونه ښه پیدا سوي دي چې د هغه فرصتونو څخه موږ ته په ښه توګه استفاده وکړو. موږ هم دا کوشش کوو چې نور افغانان چې په خارج کې دي راسي دلته سرمایه ګذاري وکړي. د خپل وطن دی، په وطن کې خامخا پیسې چې یو څوک ډېرې ولري دا بیا د دې څخه خلاصېږي چې ښایسته موټر ولري یا ښایسته کور ولري. دا خلک باید د دې ته متوجه سي چې راسي وطن ته یو خدمت وکړي. تولید لپاره آسانتیاوی برابری شوی، دوی خپل فعالیت پراخ کړی، د تولید ظرفیت یې زیات شوی او محصولات د داخلي بازار ترڅنګ صادراتو لپاره چمتو دي. پانګوال اوس کولی شي خپل تولیدات د داخلي بازار سره برابر کړي او د صادراتو لپاره هم پلان جوړ کړي. دا پرمختګ په افغانستان کې د سوداګرۍ لپاره حیاتي دی. د فابریکو تولیدات نه یوازې اقتصادي ارزښت لري بلکې د هرات ښار له چاپیریال سره هم تړلی دی. د صنعتي پارک جوړښت، د فابریکو ډیزاین، د محصولاتو بسته‌بندي او حتی د تولید پروسه د ښې اقتصادي ودې او سالم چاپیریال ښکارندویي کوي. هر تولید د هیواد د اقتصادي پرمختګ د ښېرازۍ او ځان بسیاینې زیری لیږدوي. د اسلامي امارت هڅه دا ده چې د هیواد اقتصاد په خپلو پښو ودروي او د ځان بسیاینې لاره هواره کړي. د صنعتي پارک فعالیت نه یوازې د پانګوالو لپاره ګټور دی بلکې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ودې یوه ستره لاره هم ده. د هرات صنعتي پارک د افغانستان اقتصاد لپاره یوه حیاتي او با ارزښته سرچینه ده. د فابریکو فعالیت، د پانګوالو اعتماد او د اسلامي امارت د ملاتړ په شتون کې دا پارک د کار فرصتونه زیاتوي او د هیواد اقتصادي ودې ته بې ساری پرمختګ ورکوي. د هرات صنعتي پارک چې د اقتصادي او صنعتي پرمختګ سمبول دی د هیواد د تولید، کار او سوداګرۍ په ډګر کې مهمه ونډه لري. د اسلامي امارت د امنیت او آسانتیاو سره د پارک فعالیت د پانګوالو لپاره ګټور دی. د دې پارک بریالیتوب د هرات ښار د پرمختګ او د هیواد د صنعت د راتلونکي روښانه انځور وړاندې کوي.